ګرانو ملګرو، تاسو ته معلومه ده چې د نن دور دا کم زلمي دي، ماشومان دي او ځوانان دي، د دوی د ټولو نه غټه مسله او د ټولو نه غټ چیلنج هغه دوی دپاره څه دی؟ نو تاسو پې سوچ وکئ. چیلنجز خو ډیر زیات دي، خو دا یو چیلنج explosion of information، لکه ډیر زیات انفارمیشن دته راغله، لکه د دې نه وړاندې مطلب 20-30 سال مخکې به داسې خاص انفارمیشن نه و، خلکو به چېرته پی ټي وي کتو یا داسې ډیر اخبار به چېرته چا وکتو او چینلز نه و ډېره. نو اوس خو مطلب دا دی چې د انفارمیشن برمار دی، خو ضرورت د کمې خبرې دی. چیلنج څه دی د ځوانانو ته؟ چیلنج ورته دا دی چې دی فوکس کړي، دی توجه ورکړي او دی خپل سوچ او فکر وکړي، خو سوچ او فکر ته څوک پرېږدي نه. مطلب دا دی چې یو طرف ته دا کمرشل ټرند چې لکه مطلب دا دی چې خلک اکیډمیز جوړ کړي، ماشوم څه ته نه پرېږدي. ماشوم هغه کنډیشنلایز کول غواړي، هغه خپل پروګرام ته دا نوټس دي، لکه دا نوټس په دا ماشوم ځان له پخپله تیاروي، دا سوچ په دا ماشوم پخپله کوي، دا انالیسس به دا د دې قابل جوړ کړه چې دی دا انالیسس، دا تجزیه او دا ریسرچ دا دی پخپله وکړي، پخپله سوچ او فکر وکړي. دته چې کم دی نو لږ داسې فری ټایم پکار دی، نو دغه څیزونه چې کم دی نشته دی. نو د دې وجې نه چې کم دی نو زمونږ ځوانان چې کم دی هغه کنفیوز دي، او ورسره دا هم یو حقیقت دی چې زمونږ په معاشره کې خو د توهم پرستۍ راج دی، نو ډیر په اسانه د توهم پرستۍ ښکار شي. او دغه توهم پرستي چې کم ده که نه، نو دا د کریټیویټي، د تخلیقي صلاحیت او د کریټیکل اپروچ کم چې مطلب دا ده چې داسې یو تنقیدي غونډه کې چې مونږ پکې ښه او بد معلوم کو، او مطلب دا ده چې د ښه شیز انتخاب وکړو چې کم سیز زمونږ نو دغه صلاحیتونه چې کم دی نو په مونږ کې ختمیږي. نو د ټولو نه غټ چیلنج دا ایکسپلوژن اف انفارمیشن دی د زلمو دپاره، د ماشومانو دپاره، د دې نوي نسل دپاره. او د هغې حل دا دی چې دا ماشوم توجه ورکړي، دته موقع میلاو شي او د خپل سوچ او فکر وکړي، غور او فکر وکړي، د خپله معنی ریسرچ وکړي، د خپله ډیټا کلیکشن وکړي، د په خپله معنی تجزیه وکړي، انالیسز وکړي، او دی چې کوم دی نو یو نتیجې ته په خپله ځان ورسوي او په خپله معنی کریټ یو او کریټیکل تینکر جوړ شي. نو دا خبرې داسې دي چې مونږ له پکار دی چې مونږ دا ماشومان کنډیشنلایز نه کړو چې دا اکیډمیز دي او مطلب نوټس مونږ دوی له تیارو، دوی ته تیار میلاویږي او اکیډمیز ته ځي، او دا شارټ کټ دی، دا ټیک نه دی. دله په خپله باندې فوکس پکار دی، کنسنټریشن اف مایند والا پکار دی، توجه ارتکاز پکار دی چې په خپله په یو شي باندې توجه مرکوز کړي او په خپله یو نتیجې ته ورسیږي او په خپله کریټیو شي او په خپله کریټیکل تینکر شي. نو غور او فکر پې وکړئ، هر سړی په خپل حیثیت، مطلب پیرنټس او ټیچرز او پالیټیشن، او مطلب دا دی چې دا دی په خپل خپل حیثیت سره، هر سړی په خپل خپل حیثیت سره په دې باندې غور او فکر وکړي او موږ د خپله معاشره د دې توهم پرستۍ نه به څنګه راوباسو. نو نتیجه دا شوه چې موږ ماشومان کنډیشنلایز نه کړو او مطلب دوی له موقع ورکړو او د دوی هغه انټرست پیدا کو په دې لرنینګ کې، په دې ریسرچ په کار کې، چې دوی په خپله لټون کوي او په خپله یو نتیجې ته رسي. نو مطلب مونږ امید ساتلی شو چې په راتلونکي وخت کې به زمونږ معاشره د دې توهم پرستۍ نه او د دې تنګ نظرۍ نه او د دې نفرتونو نه او د دې دشمنو نه او د دې فرقه پرستو نه، د دې نه به چې کم دی نو آزاده شي، که مونږ هر یو سړی په دې کې خپله حصه واچو. غور او فکر پې وکړئ، سوچ پې وکړئ، په سوچ کولو کې هیڅ ګناه نشته.